زه خو دې ښه په درس کې لګیا د پیکینګ کوي نو ستاسو خیال دی چې هغه تا ته هسې وویل چې زه واپس یو کې ته ځم زه دې چې نه پاتې کېږي خو ته ما ته دا ووایه چې ته به له د ولیجان لور سره غواړې ولی جان ما نه جواب نه راکړی خو د سباوون د خبرو نه ماته دا اندازه کېږي چې د مایوسۍ په دې فضا کې د ولی جان د لور رشته بختور ته یو میشن امپوسیبل ښکاري خو که دا پاسیبل شي نو زما یقین دی چې بختور به په خپله فیصله نظرثاني وکړي نو لکه ته وایې چې دی به ایثار شي ها ایثار نه ما ته پوره یقین دی چې دی به راواپس کېږي سوچ پې وکړه نو که ولیجان غاړه کېږدي او بختور بیا هم ایثار نه شي نو په دې صورت کې به ولیجان سره یوه بله غلطفهمي پیدا شي تا ته ښه پته ده چې زما اندازې اکثر له صحیح کېږي او زما یوه اندازه دام ده چې ولیجان به د خپل زوی دپاره زما نه د سباوون رشته غواړي د دې اندازې دې هم څه نتیجه راوستې ده بلکل که سباوون ویلینګ وي نو آی تھنک دا به ډېره ښه رشته وي لیونی مه جوړېږه صاحبزاد کې بختور ستا په ټس کې اسم ډېر په عذاب شو قسمت راوستو او ستا په درشلی سر ولګېدو ته ولې خامخا ځان ته وسوسې ودرې چې تا ته ښه پته ده چې تا ته ګناه نشته بیا ولې پریشانه کېږې د کله نه چې پوه شم چې واک ماما ګناهګاره ګڼي نو د هغې راسې به زما فرض و چې ما وږمې ته ویلې وي چې زما نه مې پاکه خو اوس د دې خبرو هیڅ جګ پاتې نه شو رښتیا خبره دا ده چې نه تا سره بل آپشن شته او نه بختور سره خو زما مازغه دا خبره نه وایي مازغه مه خوره نیغ په نیغه د خپل زړه نه تپوس وکړه حکمه مړي په ژړا نه ژوندي کېږي بس هغې ته دوا کوه چې کله ژوندی و نو هم به یې ورته ډېرې دعاګانې کولې اوس خو ورته خامخا دعاګانې کوم ځان تم دوا کوه او بختور تم او یو خبره مې ګورې واوره چې داسې موقع به دله بیا په لاس درد نه شي ښه خپل کور ته تا ته خو به ناسته نه یم که نه ما یوازې پرېږدې او چې ته سوچ وکړې او فیصله وکړې ټیک شوه الله پامان
مورې مونږ تعالی د خوشحالۍ خبر راوړی دی مبارک شه ستا د زړه ارمان پوره شو ستا دې مبارک شي زویا مبارک دې شه لورې خو که پلارم وې نو څومره به ښه وې دا عجیبه که خیري زر راشي د کلي مشران ورله تلي وو هغوی ورته ویلي دي چې د کوز کلي خان زمان سره به زمونږ روغه جوړه کوي مشري بیبي مبارک شه او کشري بیبي ستاسو مبارک شه خواره مشه لال پری الله تعالی زما په زوی باندې لوی فضل کړی دی سفر شچې پخې کا او ورسره روان پخه کا تا دې لاړم بیبي وروړم مورې اوس خو به راله بل واده نه کیې که نه نه بالکل نه لورې ما تا سره ډېر زیات یې کړی دی که په خوله هر څه ووایم خو په زړه کې نه ساتم بابو داسې مه وایې الله تعالی دې تا ته ډېر ژوند درکړي چې د لمسو خوشحالي ووینې آمین آمین خپل بچي یو شان خواږه وي خو د بچو بچي ګورې بل شان خواږه وي دا جي ته دې دوا کوه چې دا خوشحالي وویني که دا چې د غمه خو خدای شته که د خپله خوشحالي م را باندې لګي Baba. Oh, yes. د بختور مورې زوی د رخصت کا زه بچې د مخې دې رڼا شه زه بچې په مخه دې ښه الله پامان Take care, Bakhtara. You too. Take very good care of yourself. Let's go. الله پامان بس بابا تاسو یې سار شئ زه سره ځم که نه تاسو یې سار شئ ښه as you like. Okay, sir. Okay, sir. Take care. الله پامان الله پامان
शाकिर دا ایکسپیرینس خو او کبد خو یو خبره ده رولې بالکل نشم زه خو یم چې دې کې تا دپاره هېڅ هم ښه نه وکړي که چېرې دې کې تا دپاره لږ هم څه ښه وی که نه تا به د واپس نو فیصله نه وی کړې دا وخت درته هېڅ هم نشم ویلی شاکر چې ورسې نو داسې وکړه چې په دې حالاتو یو کتاب ولیکه هسې هم چې فرنګیان کله وزټ باندې راشي نو بیا یو کتاب ولیکي ګډ آیډیا په یورپ کې خو به دا کتاب بیسټ سیلر ایوارډ واخلي البته دلته به یې زه په پښتو کې ترجمه کړم او نوم به ورله کېږدم پړونی خو یو مشوره در کوم چې د صاحبزادګۍ کرکټر سره پوره پوره انصاف وکړه یا I can understand your joke. خبره د انډرسټینډ کې نه ووته دا د ایرپورټ ته راورسېدو شاکر کمرزا روغان سفر دې په خیر ته مخه دې ښه الله پاک کتاب بیسټ سیلر ایوارډ واخلي البته دلته به یې زه په پښتو کې ترجمه کړم او نوم به ورله کېږدم پړونی خو یو مشوره در کوم چې د صاحبزادګۍ کرکټر سره پوره پوره انصاف وکړه بختوره دا کوي چې زه صاحبزادګۍ یوازې نشم پرېښودی نه صاحبزادګۍ زه تا یوازې نشم پرېښودی ستا په سترګو کې چې کومه رڼا ما ته ځلیږي هغه ډېره ساده ده ډېره اوریجنل ده یقین وکړه ما دومره اوریجنلټي په لومړني ځل ولیده ستا خاموشي ډېره ژوره ده دا د پړوني خوشبويي ډېره تیزه ده صاحبزادګۍ زه په دغه لاره یوازې نشم تللی صاحبزادګۍ په دغه لاره باندې زه یوازې نشم تللی یوازې صاحبزادګۍ हेलो शाकिर चलते तले खुलेला पार्किंग की ओके
اوکے ته لږ ودرېږه ته ودرېږه زه راځم یس زه راځم ویټ What a pleasant surprise! ما ته پته وه چې ته به واپس راځې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچې راځئ چې کاکا زما سکار دی زه به بیا راشم خو زمونږ دغه روغې خبره درنه هېره نه شي. هم د هېرېدو خبره ده بلکل به نه هېرېږي ته بېغمه شه. اوکې مهرباني. السلام علیکم. بیا را چکر شه ښه. انشاءالله انشاءالله. د بختور مورې ستا دپاره یو سرپرایز دی. سرپرایز؟ ماما ما درته نه وی چې دی به واپس راځي. زه د خپل زوی په زړه کې ناست یم. بابا ما ته هم دا یقین و چې بختور اسی وی خو تللی نشي. بابا ما ومنله چې ستاسو پښتو وګټله. تا هم لویه پښتو وکړه بچیا. رحمان بابا وایي چې مجنون غوندې په مینه کې صادق وي رحمان وایي په هغو باندې سلام. د بختور پلاره تا خو شعر و شاعري شروع کړه. بیم ولی جان استاز کره به ځو که نه؟ ځو به ولې به نه ځو خو اوس نه. د ماښام د لمونځ نه پس سیفور ملک راته سوال جواب رالېږلی دی چې خبره جوړه ده او دی هم راته ویلي دي چې تش لاس را نه شي ګورې مټۍ ځان سره راوړه. بیا خو دې مبارک شه راله. ستا دې مبارک شي خورې. ستا دې مبارک شه رندار. زه د صنوبر خان د زړه تل نه شکریه ادا کوم چې هغه د دې کلي د خلکو په وینا باندې په دې خپله خوره د اوسېدو اراده څرګنده کړې ده او په تېره د دې خورې د آبادۍ لپاره یې قدم اوچت کړ. پکار خو دا وه چې د امن سلامتیا روغ صحت تعلیم او تربیت غوندې دا بنیادي ضرورتونه زموږ پخوا نه پوره وي خو یقینا مونږ پخپله د دې هر څه ذموار یو. کو چېرې مونږ ملا وتړو مونږ هر څه کولی شو. زه صنوبر خان ته دا زیری ورکوم چې مونږ ټول به دې سره مرسته کوو. عزتمندو روښانه پښتونخوا زمونږ د دې نوې کلي نوم شو. مونږ نن ټول په یو ډېر لوی او نیک مقصد دلته راغلي یو او هغه دا چې مونږ دا پښتونخوا په صحیح معنو کې روښانه کړو. اول په خپلو زړونو کې
بیا په دې خپل خوږ وطن پاکستان کې او بیا په دې ټوله دنیا کې د دې لپاره به موږ ته د دریو څیزونو ضرورت وي. لومبی زمون اتفاق او اتحاد. راځئ چې یو موټی شو. دویم زمون همت او مهنت، ځان جوړول او وطن آبادول، د ځان نه به خوله وباسو. او دریم دا چې هر څه به د خپلو مټو په زور کوو. خپل نوي کل به د نوي دور د تقاضو په رڼا کې د ودانۍ د کار ته تیارو. د دې نوي کل تربیت به کوو چې بل چا ته لاس ونه نیسو. د دې لپاره زه، زما بچي او زما مال او دولت حاضر دی. راځئ چې د دې ودانۍ په کار کې اخلاص وکړو او خپل حصه پکې واچو. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. آباد او خوشحاله اوسئ.